ډېر خوښ یم چې نن ورځ د عاجزي ګروپ لخوا د څو سترو خیریه او سوداګریزو پروژو او تحصیلي او تعلیمي بنسټونو د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کوم. دا په افغانستان کې د خصوصي پانګونې په برخه کې یو ستر او مهم ګام دی. له هر څه وړاندې د عاجزي ګروپ مشرتابه او د افغانستان ټول شریف ملت ته د دغو مهمو خیریه او سوداګریزو پروژو او تحصیلي او تعلیمي بنسټونو د پرانیستې له امله مبارکي وایم. دا چې د عاجزي ګروپ عمومي رئیس ښاغلی میرویس عزیزي په 350 جریبه ځمکه کې چې د کابل اتمې ناحیې په مربوطاتو کې موقعیت لري د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د څو سترو پروژو او تعلیمي او تحصیلي نهادونو د تاسیس عملي چارې پیلوي. دا ګام په افغانستان کې د خصوصي پانګونې په برخه کې ډېر د ستاینې او د قدر وړ دی او مننه کوم چې په خپل هیواد کې په داسې سترو او مهمو پروژو کې پانګونه کوي. محترمو حاضرینو، دا د اوسني عصر یو واقعیت دی چې خصوصي پانګونه د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره یو بنسټیز عامل ګڼل کیږي. خصوصي پانګونې په هیواد کې د کارموندنې فرصتونه زیاتوي او بنسټیزو او اړینو خدماتو ته د خلکو لاسرسی زیاتوي. ټولنیزې ستونزې له منځه وړي. د اقتصادي ستونزو له امله نورو هیوادونو ته د افغانانو د مهاجرینو او سفرونو کچه راټیټوي او په لویه کې د هیواد د آبادۍ او سمسورتیا لپاره ډېر ارزښت لري. څرنګه چې د عاجزي ګروپ له لوري په کابل کې د سرطاني ناروغیو د تداوۍ 400 بستریز معیاري او مجهز روغتون، د مور او ماشوم د خوندیتوب لپاره 200 بستریز زیږنتون، معیاري ښوونځی، تر نرسنګ انسټیټوټ، طبي پوهنتون او د هیواد یتیمانو ته د پالنې او روزنې مرکز جوړولو په برخه کې عملي چارې پیلېږي او ترڅنګ یې په پلان کې لري چې په راتلونکي 200 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا د تولید پروژې عملي چارې هم پیل کړي. دا د ټولو هیوادوالو لپاره مهم زیری دی او په افغانستان کې د خصوصي پانګونې په برخه کې یو ستر اقدام ګڼل کیږي. د زیربنا او آبادۍ په برخه کې به اغېزمن ګام واخیستل شي. مهمو خدماتو ته به د خلکو لاسرسی زیات او اسانه شي او د دغو سترو پروژو د پلي کېدو له امله به شاوخوا کوچني او کاروبارونه هم ایجاد شي او په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه به د هیوادوالو ته ډېرې ګټې ورسیږي. د تل په څېر یو ځل بیا د هیواد له ټولو پانګوالو څخه غواړم چې د نورو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې پانګونه وکړي او د خپل هیواد په سمسورتیا او آبادۍ کې برخه واخلي. په عین وخت کې د عاجزي ګروپ له مشرتابه څخه هیله کوم چې دغه پروژې او تاسیسات د ټولو منل شوو معیارونو په پام کې نیولو سره تکمیل کړي او زه هیلهمند یم چې ژر یې ګټې اخیستنې ته د سپارلو په مراسمو کې هم ګډون ورسره وکړم.
او هیوادوالو ته یې د بشپړېدو زیری هم ورکړم. زه له دې ځایه د نړۍ په هیوادونو هم غږ کوم چې زموږ پر هیواد یې د اقتصادي او سیاسي فشارونو څخه لاس واخلي، ځکه دا د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د نړۍ په تاریخ کې ثابته ده چې فشارونه تعامل او اړیکو ته لار نه جوړوي. دا ملتونه او هیوادونه نور هم سره لیرې کوي او له ټولو څخه د مناسبو اړیکو اصلي میسر پاتې کیږي. ښه دا ده چې د منل شوو اصولو په چوکاټ کې هر هیواد ته د یو خپلواک هیواد او حاکمیت په سترګه وکتل شي او د متقابلو اړیکو او تعاملاتو مناسبې لارې غوره شي. ګرانو محترمو، تاسو ته هم وایم چې د مبرزو کړیو او رسنیو په غلطو او کاذبو تبلیغاتو باور مه کوئ او په بې اساسه منفي پروپاګانډو ځانونه مه تېرباسئ. لله الحمد، تاسې هر څه په سترګو خپله وینئ چې په هیواد کې امنیت تامین دی، د خلکو مال او عزت خوندي دی، د هیواد په کچه لوی اقتصادي پروژې په معیاري توګه روانې دي. ورځ تر بلې مو د هیواد سره سوداګریزې او ډیپلوماتیکې اړیکې پیاوړې کیږي او د روښانه راتلونکي لپاره د ښه زیرو په تمه یو انشاءالله. دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. دا اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالۍ متمرکز دی.